وی د یو ملا د ویختو د لاندې د سلو زنانو مکرونه دي. وی د ښځې د فتنې مقابله هم ګرانه ده او د شیطان او د دجال هم ګرانه ده. لکه نن سبا وخت کې هم بعضې خلک کوي نومونه ورته بدل کي، مسکې نور رشوتي صرف نوم ورته بدل کی. بس موسی علیہ السلام ته جنې مخامخ کړه، وی د دې ښایسته نجونو ته مونږ منع کوې، راشئ په اسلام کې د افغانستان سره ځان پرتله کوئ. اوس هغې ته چې کومې خیرې کوم هغې کې تاسو یادېږئ او کومه دعا چې تاسو ته کوم په هغې کې هغوی یادېږي. یاره صبر وکړه، ماسپښین مونځ کوم، الله سره اول مشوره کوم چې ماسپښین مونځ کوم که نه، هغې باندې امر دی، هغې کې مشورې څه ضرورت دی. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمونږ استاسو نننۍ خپرونه هغه د مسلمانانو د کمزورۍ په اړه ده چې ولې مسلمان کمزوری شه. ورځ تر بلې په ذلت کې راځي، ورځ تر بلې مغلوبه کیږي، ورځ تر بلې هغه د کفارو د تسلط لاندې راځي. علماء کرام لیکي د دې ډېر اسباب دي. یو سبب دا دی چې عیاشي کله په مسلمان کې شروع شوه، زناکاري شروع شوله، نو بیا مسلمان د کامیابۍ مخ نه ګوري، بیا مسلمان د ذلت په طرف باندې روانیږي. اوس چې کله مونږ او تاسو راځو ګورو دیتا چې مسلمان په عیاشي او فحاشۍ کې نښتی دی او که نه، نه متاسفانه چې وینا ته ضرورت نشته، عیان را چې بیان باشد. بلکې بعضې مسلمانان چې تش په نامه مسلمانان دي، د افسوس خبره ده چې کله غیر مسلم هیوادونو ته ځي، په دې نیت باندې ځي چې هلته به زه څه عیاشي کوم، عیاش پرستی به کومه، هلته به ژوند داسې تېرومه چې هغه به د زنا نه ډکوي، د ګناه نه به ډکوي، څوک به داسې نه وي چې هغه زما مخه ونیسي. ډېره د افسوس خبره ده. او دا مونږ تاسو ولیدل. او کله چې دغه عیاشي او فحاشي په مسلمان کې ډېره شوه، نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی: اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. کله چې په یو کلي کې یا په یو هیواد کې زنا او سود ښکاره شي، کاره عامه شروع شي، نو د خلکو په خپل ځان باندې د الله جل جلاله عذاب حلال وګرځاوه. په دې وطن او په دغه هیواد او په دغه قریه باندې به د الله جل جلاله عذاب نازلیږي. دا د رسول الله مبارک وینا ده. او دا حدیث مبارک المستدرک علی الصحیحین للحاکم هم ذکر کړه په کتاب البیوع کې، او حاکم ورسره بیا دا وی چې هذا حدیث صحیح الاسناد. الترغیب والترهیب هم ذکر کړه، کنز العمال هم ذکر کړه، او بیا په معنی هم دغسې ده، خو لیکن الفاظ بدل دي. الفاظ داسې صرف بدل دي دومره قدرې چې هغې کې دومره راځي. بل روایت کې راځي، مجمع الزوائد ذکر کړی دی او ابو یعلام ذکر کړی. په هغې روایت کې داسې راځي: ما ظهر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسهم عقاب الله. نه ښکاره کېږي په یو قوم کې زنا او سود، مګر که ښکاره شه نو د الله عذاب په ځان باندې حلال وګرځاوه. معلومه دا شوه چې په کوم هیواد کې زناکاري یا عیاشي عامه شي،
نو په دغه قوم باندې د الله جل جلاله عذاب راځي. یو د هغه عذابونو نه فقیریم دا او محتاجیم دا. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الترغیب والترهیب او کنز العمال دا روایت ذکر کړه. نبی علیہ السلام فرمای واذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنه. کله چې په یو قوم کې زنا ښکار شي نو الته بیا فقیری او محتاجی را ښکار شي. دا قوم محتاجم شي او فقیران هم تنه جوړ شي. مونږ تاسو چې ګورو د مسلمانانو د ذلت سبب هم دا دی چې عیاشي ته لاس واچاوه، عیاشي په طرف باندې روان شو. دا یوازې دا قومونه نه دي، د دې نه وړاندې قومونه کې هم داسې شوي دي چې هغوی کله زناګانې شروع کړي دي یا عیاش پرستي شروع کړې ده نو هغوی تباه شوي دي، الله تعالی تباه کړي دي. د مثال په توګه باندې زه تاسو ته یو واقعه ذکر کوم چې هغه معروفه مشهوره واقعه ده. د قرآن عظیم الشان آیت کې ورته اشاره شوې ده، مفسرین کرامو بیا ذکر کړی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته الله رب ذوالجلال فرمای وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْغَاوِينَ. ولولا په دوی باندې واقعه د هغې چا چې هغې ته موږ ورکړی آیاتونه خپل، یعنی علم د آیاتونو مو ورکړی، بیا هغې کاږه شول، شیطان طرف ته روان شول، د هغې تابعداري وکړه، دی د ګمراهانو نه وګرځېده. د دې په شان نزول کې مفسرین کرامو د یو مشهور سړي د بلعم بن باعوره واقعه بیان کړې ده. واقعه علماء ډېره اوږده ذکر کړې، خو لیکن د وخت د کمی د وجې نه را مختصر به کو، هغه اصلي ټکي به ترې راواخلو. بلعم بن باعوره د بني اسرائیل لوی عالم یادېده، اسم اعظم ورته الله تعالی ورکړی، مستجاب الدعواتو، کمې دعاګانې چې به یې کولې هغه به قبلېده. الله رب ذوالجلال دا مرتبه ورته ورکړې وه. د فرعون د غرقېدو نه او د مصر د فتح کېدو نه پس چې کله حضرت موسی علیه الصلاة والسلام او بني اسرائیلو ته حکم وشو چې تاسو د جباریین قوم سره جهاد وکئ، نو دوی جباریینو ته د جهاد دپاره راغلل. جباریینو سره ویره پیدا شوه چې د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام په مقابله کې فرعون د هغې لښکر پاتې نه شول، موږ به یې څه مقابله وکړو که همیشه دپاره حق کامیاب وي. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الله فرمای کله چې حق راغی باطل په خپله تختی. نو دوی یو چل وکړه، چل یې دا و چې دوی بلعم بن باعوره ته راغلل، ورته یې ویلې ته داسې دعا وکړه چې الله تعالی موسی علیه السلام او د هغې لښکر زموږ نه واړی، یعنې زموږ رعب الله د هغې په زړونو کې واچوي. نو بلعم ورته وی ویلکم نبی الله ومعه الملائکة والمؤمنون کیف ادعو علیهم. تعجب دی په تاسو باندې هلاک شئ. حضرت موسی علیه السلام خو د الله تعالی پیغمبر دی، هغې سره فرښتې او مؤمنان دي، زه هغې ته څنګه خیرې وکم؟ وانا اعلم من الله ما اعلم، او زه هغه پیژنم چې هغه د الله پیغمبر دی، تاسو هغه نه پیژنئ. او بیا ورته وی خپل هغه عذر ورته وړاندې کوي وانی ان فعلت هذا ذهبت دنیاي و آخرتي. کما دا کار وکړه ما ورته خیره وکړه نو زما دنیا او آخرت به تباه و برباد شي، لہذا ما دې کې مه مجبوره کوئ. بهر تقدیر قوم باندې ډېر ټینګار وکړه چې ته خامخا حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته او د هغې قوم ته خیره وکړه. ده ورته وویل چې ما ته لږ وخت راکړئ، زه د خپل رب سره په دې باندې مشوره کوم. دومره قمقلو رب سره څنګه مشوره کوي؟ استخاره خو دې دپاره نه ده. یو سړي ته وایي چې استخاره د الله سره مشوره ده، نو څه کوي؟ دی به دا وایي یاره صبر وکړه ماسپښین لمونځ کوم، الله سره اول مشوره کوم چې ماسپښین لمونځ وکړم که نه. هغې باندې امر دی، هغې کې مشوره څه ضرورت دی؟ او پرېښودلو نه منع راغلی ده، دې کې څوک مشورې نه کوي. په هر تقدیر بلعم بن باعوره داسې یو سړی و چې هر کار به یې کاوه نو هغې کې به استخاره کوله. استخاره معنا ده د الله سره مشوره کوله. بلعم
بن باورا چې کله استخاره وکړه په استخاره کې ورته دا خبر راغله لا تدعو علیهم خیره ورته ونه کې تخپل قوم ته مخ واړو چې ما د خپل رب سره مشوره وکړه استخاره می وکړه نو زه د دې کار نه منع شوم لہذا ما دې کې مجبوره کوي زه په دې کې عاجز یم بیا دې قوم دې ته غټه ډالۍ راوړله هدیه کې ورته پیش کړه په حقیقت کې رشوت خو هغې ورته ډالۍ ویله لکه نن سبا وخت کې هم بعضې خلک کوي نومونه ورته بدل کي منځ کې نور رشوتي صرف نوم ورته بدل کي بس قوم ورته ډېر ټینګار وکړه چې نه ته به ضرور داسې کار کوې په بعضې روایتونو کې راځي چې دې قوم د ده بیبي ته ډېر مال او دولت جمع که سره زر او سپین زر ورته راوړه نو د ده ښځه راغله او ده ته یې مشوره ورکړه چې خیر د څه دې پې کېږي دا دونه مال او تحفې موږ ته پاتې شي موسی علیه السلام او د هغې قوم ته خیره وکړه نو ستا خو پې څه کمیږي نه بیا ورته وایي و د الله بندې ما ته معلومات ته مه کوه خو بس زنانه چې کله چا پسې ونخلي دا خو د غوږ مچۍ ده الله دې د چا زنانه ګمراه کوي نه ځکه سړي نه چې سړی هم جوړوي نو ښځی جوړوي او سړی چې شرمي نو ښځی شرمي که یو سړی ډېر هم با ادبی خو چې ښځه د ده بې ادبی نو کور کې میلمه د ده په عزت نه پاتې کېږي بې عزته کېږي بعضې زنانه هغه ډېر داسې سپکه خوله لري او د هغې په وجه باندې هغه میلمه هم لاړ شي خفه شي او د انسان هغه عزت هم د خاورو سره خاوري شي د دې وجې نه ځکه رسول الله مبارک هغه فرمایي چې یا الله زه په تا باندې پناه نیسم د فتنې د شیطان نو د فتنې د دجال نو د فتنې د ښځې نه علما لیکي دا ښځې ولې د شیطان او دجال سره یو ځای که وایي د ښځې د فتنې مقابله هم ګرانه ده او د شیطان او د دجال هم ګرانه ده بهر تقدیر الله تعالی دې ټول دینداره کی الله تعالی دې ټولو ته اخلاق کریمه ښایسته اخلاق دې ټولو ته ور نصیب کی بهر تقدیر کله چې د مال او دولت ډېر شه او د ښځې مشوره مور سره راغله نو دا بدبخته وښویېده نو دی روان شه په خپلې سورلۍ باندې کېناسته لاره کې سورلۍ د ته درې څلور دفعې کېناستېدله او ګویام شو ورته دا نه پاسېده د چې به ګزار ورکه هغه نه بعد بیا ګویا شوه او ورته وایي چې ویحک یا بلعم این تذهب اے بلعمه په تا تعجب دی تباشي چیرته روانې تا ته څه کوې حیوان ورته الله تعالی ګویا نه که ورته وایي الا تر الملائکة امامي تردني عن وجهي هذا اے ته نه ګورې زما نه مخکې فرښتې دي ما بېرته منکۍ شاته کوي مې بیا ورته وایي اتذهب بي الى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم ایا ته ما داسې ځای ته وړې چې هلته ته الله نبي ته او مؤمنانو ته خیره کوې ته ما داسې ځای ته وړې خو ده هېڅ پروا ونه کړه په دې خبره باندې هېڅ غوږ ونه ګاراوه کله چې دی د حسبان غره ته ورسېد هلته وخته په هغې ځای کې حضرت موسی علیه السلام او د هغې قوم ته خیره وکړه نو عجیبه خبره خو دا وه کومه خیره چې به ده کوله خپل قوم ته موسی علیه السلام ته هغه به د قوم ته راګرځېده او کومه دعا چې به خپل قوم ته کوله هغه به موسی علیه السلام ته ګرځېده بهر تقدیر قوم ورته وایي ته څه کوې څه په ګډوډو سرې ته خو موږ ته خیره کوې او ورته وایي د الله په ذات قسم زه نه پوهېږم قوم ورته وایي دا څه کوې بلعم ته وایي اتدري ماذا تصنع انما تدعو لهم وتدعو علينا اے بلعم باورا پوهېږې دا ته څه کوې ته خو موسی علیه السلام او د هغې قوم ته دعا کوې موږ ته خیره کوې ده ورته وویلې اوس زه بې اختیاره شوم الله تعالی زما ژبه واړوله اوس هغې ته چې کومې خیرې کوم هغې کې تاسو یادېږئ او کومه دعا چې تاسو ته کوم په هغې کې هغوی یادېږي الله رب الجلال بلعم باعورا ته سزا ورکړه ژبه یې راووتله او په سینې د پاسه را ځوړنده شوه د چې به کله ساه اخیستله ډېر په تکلیف د که سپي غوندې قرآن عظیم الشان فرمایي فمثله کمثل الکلب مثال یې د سپي غوندې وګرځېده ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث کله چې به د څه پې راواچول
ام بیا غس کول چې به راوستله او کله چې بدی سپینا چول ام بیا دغه کول. بیا بلعم باعوره خپل قوم ته ویلې اوس خو زما دنیا او آخرت دوانه تباہ برباد شو، خیره او دعا مې نه قبلېږي، خو زه تاسو ته یو چل خیمه. د مولا د چل نه دې خدای ساته کنه. زمونږ استاد محترم به ویلې د یو زنانه د ویښتو لاندې سل مکرونه دي، خو بیا به کله ناکله په ګپ کې ویلې وای د یو مولا د ویښتو د لاندې د سلو زنانو مکرونه دي. اوس خو لاره ورته معلومه ده، ورته وایي چې یو طریقه درته ښیم قومه، داسې کار به وکړئ چې ښایسته نجونه به راواخلئ، هغې ته به زیب او زینت وکئ، د جنکیانو ته به د خرڅولو څه سامانونه ورکړئ، په دې بانه باندې به د موسی علیه السلام قوم ته وردن نشي. هغې که ترېنه د زنا مطالبه وکړه دې به انکار نه کوي، بس هغې کې که یو نفر هم زنا وکړه دا قوم تباه کېږي. زنا دومره بدترینه ګناه ده، ځکه د زنا په وجه الله تعالی قهر او غضب نازلېږي، بیا دوی هېڅکله نشي کامیابېدلی. د بلعم بن باعوره دا شیطاني چل د دوی ذهنونو ته پرېوته، ذهنونو ته یې پرېوته. هغوی هم دقسې کار وکړو، دا نجونې ولېږل. د بني اسرائیلو یو غټ سردار هغه راغی، چې کله راغی په دې کې یوه جنۍ یې خوښه شوه، هغې د لاس نه ونیوله، ځان سره یې کش کړه خیمې ته. قوم ورته ویل چې مه کوه. هغه راغی موسی علیه السلام ته، بعضې روایتو کې راځي موسی علیه السلام ته یې جنۍ مخامخ کړه، وایي د دې ښایسته نجونو ته مونږ منع کوې. موسی علیه السلام وایي د الله قهر راورېږي. نو هغه دا جنۍ خیمې ته دننه کړه، زنا یې ورسره وکړه. چې کله یې زنا وکړه سمدستي د زنا سره الله تعالی بني اسرائیلو باندې د طاعون مرض راوسته. طاعون مرض چې راوسته زر د دې بني اسرائیل یو زورور سړی راغی او د خیمې ته دننه شه، دا سړی یې مړ کړه او دا ښځه یې مړه کړله دا جنۍ. دې نه پس طاعون مریضي ختمه شوه. خو علما لیکي په دغه دومره وخت کې چې تر څو دا سړی ژوندی دی او لا مړ کېږي نه چې دی وجني، هغې وخته پورې طاعون بیمارۍ کې د وفات شوو خلکو حساب په دې لږ وخت کې 80,000 ته ورسېده. الله اکبر. اوس راځه اے فحاش پرسته انسانه، اے د عیاشي کوونکې انسانه، ته به څه کوې؟ او ته چې لا بیا د دې بعضې لا هلته لاړ چې د زنا اډې کولاو کي، هغه ګټه بیا دلته رالیږي، ولې هلته خو د آزاد دي که نه. د دې وجې نه عزتمندو هېڅکله عیاشي طرف ته زور کوئ مه. زنانو د حیا او د پردې هغه په خپل ځان باندې هم لازمه ده چې دوی خپل حیا او پرده وساتي، ځکه مسلمانان دي الحمدلله، او مونږ تاسو افغانان الحمدلله زمونږ زنانه خویندې میندې دومره باعفته دي چې هغې د افغانانو تعلیم موندلی دی، د افغانیت غرور یې نه پرېږدي دې کار ته. او شکر الحمدلله دا مونږه په چیلنج سره ټولې نړۍ ته وایو، مونږ په چیلنج سره ټولې دنیا ته دا وایو راشئ په اسلام کې د افغانستان سره ځان پرتله کوئ، د افغانانو سره ځان پرتله کوئ، انشاء الله العزیز مخکې ناکاموئ بیا به ناکاموئ. سره د 40 کالو جګړو، سره د 40 کالو تنګسیو، سره د 40 کالو مهاجرت، الحمدلله افغانانو خپل غرور وساته، الحمدلله افغانانو خپل حیا او عزت په ځای وساته، چاته د کچکول لاس ونه نیوه. او اوس هم دا کم مرستې چې راځي الله دې زمونږ او ستاسو ټول افغانان د دې نه په امان او حفاظت کې وساتي. دا به خپله چېرته رالیږي. الحمدلله زمونږ او ستاسو افغانانو په الله باندې یقین دی. الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو زندگی د رسول الله مبارک په طریقې باندې برابر کی.